موږ همدا اوس د ازبکستان په خاوره کې جوړ هغه بازار چې افغاني او ازبکي هټیوال دواړه پکې شتون لري. په دغه بازار کې افغاني تولیدات او افغاني خواړه تر بل هر وخت ښه بازار لري. موږ دلته له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې له پلازمینې تاشکند څخه دلته افغاني خوړو ته راغلي دي. بتوانند از جانب افغانستان بیان محصولات بخرن و از این طرف هم افغانا برن از بازار از اونا محصولات بخرن. په دغه بازار کې د هټیو ترڅنګ مجهز روغتون، د شپې د تیریدو لپاره میلمستونونه او د عبادت کوونکو لپاره لوی مسجد شتون لري. بازار که هم افغانlar هم ازبکlar kiladi دکانلari bor. شپله که من گپرپم شو دلته افغانان او ازبکان دواړه هټۍ لري، خو په دې بازار کې تر ډیره بریده د افغانانو لپاره سہولتونه ایجاد شوي دي. په دې بازار کې نه یو لوی مسجد هم شته دی چې ټول سہولتونه پکې رامنځته شوي دي، لکه تشنابونه د اوداسه ځایونه هم لري او په یو وخت کې د 300 لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري. مثلا کوپر مجهز عبادت üçün قرآن شریف بار، هر که مگر تلاوت قلده تلاوت هم قلده. په دغه بازار کې شاوخوا 330 هټۍ شتون لري چې له ډلې 215 دکانونه د ازبکستان سوداګرو او 88 دکانونه د افغان پلورونکو لپاره ځانګړي شوي دي.